راواستوه خامخا راواستوه نن موږ ژوندي څلي دا مطلب نه ده چې هغه دې ښه سړی کېدای شي نوره ځانګړتیا یې ولري که نه لکه تا چې ویل داسې ځانګړتیا یې ولري هر یو چې تاسو راواستوئ ژوندي څلي ورسره خبرې کوو زه د چا د دوه نفره په جنګ وشي بیا خپله جرګه م ورته خلاصوي پیسې م ورته ترې واخلي له دواړو پیسې واخلي دواړه په جنګ وشي نو نیکبخته دا وړتیا خوار سړی نه لري چې دا یو سره دوه کسان په جنګ واچو دنه به پوښتنه وکړو چې دا دا وړتیا څنګه لري څنګه کولی شي داسې کار وکړي دا شیطاني خاصیت لري خو دا اوس د دنه ځان پوه کول دي چې دی څنګه داسې کار کولی شي که نه دا خپله یوه وړتیا ده او که چېرته بیا نور خلک کېدای شي بیا په دې باندې پوه شي چې په ټولنه کې داسې خلک هم پیدا کېږي او بس پیسې نه ورکوي بس په رشوت په هغه کې یو ګیلاس هم درته وړي پیاله هم درته وړي او دا پسې بله به یا لکه ته یو ورځ دغه جرګې خپرونې ته راوله چې لږ ورته خبرې وکړو ښه نور څه ویل غواړئ مهرباني کوئ موږ ستاسو په خدمت کې یو مننه ژوندي اوسېږئ درنو لیدونکو ژوندي اوسېږئ زموږ او ستاسو پوهاوی به هلته کېږي چې موږ او تاسو د یو بل خبره په سړه سینه واورو یو د بل په خبرو باندې غور وکړو لکه دغه زموږ یو لیدونکي تېره ورځ کې ټلیفون کړی و چې زما داسې دوه کسان لکه جنګ یې ورسره او ما یو ونیو هغه بل په ما باندې دعوه وکړه نو دا خپله یوه هغه څه خبره ده چې تاسو ته زده کړه درکوي یو بل شی چې دا هغه ځینې خلک دغسې دعوې ماوې جوړوي دغه یې د کار او کسب ګرځولی یو سړی راونیسي او ښه داسې لکه یو داسې سړی چې هغه نه د کنځلو والی نه د بدو ویلو والی په هغه باندې دعوه وکړي ورته ووایي چې تا ماته کنځلې وکړې ماته د بد رد ویلې ماته د داسې وویل هغه خبره چې هغه په دې خبره شرمېږي هغه شرمېږي بس هغه کلاک ونیسي 5 روپۍ ترې وشکوي دا یوه بله ستونزه ده خو دا به هلته روښانه کېږي دا به هلته سړی پوهېږي چې موږ تاسو ټول په دغسې خبرو باندې وپوهېږو زموږ ولسونه په دې باندې وپوهېږي نو هلته به بیا دا خبره باندې موږ پوهېږو داسې سړی نه شي پوهېدی هر څه چې موږ ووینو ډېر څه موږ ووینو نو بیا به پوهېدی شو دا ده چې د دغه سړي صفتونه وښودي چې هغه داسې کوي چې لکه څوک کېدی شي داسې څه ستونزه ورته پیدا کړي او بیا هغه بیرته بیا سره جوړم چې دا مې یوه وړتیا ده څنګه دی داسې کولی شي او بیا دی بیرته جوړوي دا د جوړول موږ به دغه د بل چل به موږ ګرانو لیدونکو ته نه وایو چې دوی څنګه داسې کولی شي خو دا د جوړېدلو چل به موږ تر ده نه زده کړو موږ لیدونکي زموږ خلک زموږ ولسونه به د دې سړي نه خبرې واوري درنو لیدونکو نن زموږ خپرونه د دې لپاره بېله شوې ده ژوندي څلي په دې مطلب نه ده چې تاسو هغه مشران چې هغوی په جرګو پوهېږي نه هغوی زموږ ستاسو په کور او کلي کې مشران لرو هغوی بېلابېلې وړتیاوې لري یو سړی دا ښه کرونده کوي ښه کرونده یې کړې ده په ځوانۍ کې ښه کروندګر ده ځانګړتیاوې لري په څه باندې پوهېږي تاسو جرګې خپرونې ته راولئ چې هغه سره موږ هغه ژوندۍ خبرې وکړو د ده هغه ارزښتونه به ژوندي وساتل شي او دغه څه چې دی د کروندې په اړوند باندې لري هغه به زموږ له خلکو سره شریک کړو خبرې به پرې وکړو یو بل به پرې پوه وکړو او بله خبر دا ده چې لکه په ځینو خلک په ژبنیو پېښو باندې یا په ژبنیو خبرو باندې په دغو بیلبرو باندې ډېر پوهېږي تاسو کولی شئ داسې یو څوک را میلمه کوي راولئ هغه ارزښتونه به له تاسو سره شریک کړو ګورم یوه اړیکه جرګې خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مه شئ السلام علیکم اوجي صاحب لجړ خراب ده ژوندي اوسئ وعلیکم سلام ژوندي اوسئ موږ نننۍ موضوع یا بلبره ټاکلې ده ژوندي څلي زموږ ستاسو په خلکو چې هغه مشران خلک ښځینه وي او که نارینه وي مهرباني کوئ دغه اواز هم لږ ګډ وډ راځي لږ خپل ټلویزیون یې څنګ ته شئ اوس هم شو او دغه اوازونه ورسره راځي نو لږ څنګ ته شه اوس اواز ورک شو صحیح کړه مهرباني اوس صحیح شو بلکل اوس خبرې کولی شي مهرباني کوه
څه ما یو نرخ پکاره ما یو نرخ راکې ډېر ښه تاسو مهرباني وکړئ هغه کومه خبره باندې کومه بېلبره باندې چې خبرې کول غواړې هغه لږ روښانه څرګنده کړه دا څه صاحب ده چې موږ خپل منځ کې تر زمان مو یو مزاله باندې موږ په چکوانو سره ورېدې وي جوړه نه کېږي دا کوم رقم نرخ موږ ورکړو چې بیا آینده کې داسې کار ونه کړي داسې نرخ موږ ته یو راکړه چې موږ یې ورکړو لکه څرنګه کېږي زه به د مخکې خبره دې پوه نه شوم کومه خبره ما نرخ مې په کار نرخ راکړه د څه شي لپاره نرخ لکه نرخ خپل ځای غواړي په کومه خبره په کومه بېلبره کومه ستونزه ده څه خبره ده دا زه چې هغه د موږ سره زما باندې د خپلوانو خپل منځ کې جنګ کړی په چکوانو سره ویلي دي په چکوانو سره ویلي دي و په چکوانو سره ویلي دي او دا اوس جوړه نه کېږي خپل منځ کې څه نرخ راکړه چې موږ یې ورکړو چې آینده کې به داسې کار ونه شي په خپل منځ کې ښه دغه هغه زخمونه هغه پټۍ مټۍ هغه هر څه جوړ شوي دي هغه جوړ شوي دي اوس موږ غواړو هغه جوړ شي هر څه چې موږ چې دی په منځ کې جوړ وکړو او نرخ راکړه چې ورکړو چې آینده کې به داسې کار ونه شي نو دوی دغه لومړنی جنګ ده که مخکې هم جګړې کړې دي سره بیا جګړه کوي که څنګه خلک دي دا اول جنګ نه خو بس چې سره بس ډېر سره منځ کې بیخي سره هغه دې بد دی اولین جنګ یې و چې اوس داسې یو نه خور په چې آینده کې به داسې کار ونه شي ښه نو دا هېڅ خبره نه ده دوی چې عادت یې نه وي دا خلک عادت شوي نه دي نو کېدای شي یو جنګ خو خامخا د انسان غلطي ده کېږي زموږ ولسونه دي د دې دپاره تاسو دواړه سره کېنوئ دواړه چې کله کېنول هغه خپل خفګان خو به یې ور ختم کوي صحیح شوه او راتلونکي دپاره به تاسو په دوی باندې ښه درنه نه هغه کېږدئ نه هغه داسې پرې کېږدئ ورته وایه چې وروره که تاسو بیا جنګ کړی وو یا مو خرو سره ویلی و بې ځایه خبرې مو سره کړې وې نو تاسو دومره ناغه اوس تاسو پورې اړه لري چې هغوی څومره ځواک لري څومره زور لري که چېرته دا وي چې شتمن یې او مست دي ښه ډېره نه هغه ته وتړئ په لکونو روپۍ ته وتړئ چې که تاسو بیا جنګ کړی وو زموږ دغه خلکو ته دغه قام خپلو خپلوانو ته به دومره ناغه ورکوئ او که چېرته داسې چې غریبان یې